د افغان ډیاسپورا درنو او اغلو لیدونکو دمګړې لاټک سره دا ځل موږ د یو میړنۍ پښتني لیکوالې شاعرې ژورنالیستې او د ښځو د حقوقو د فعال سره ولاړ یو. تاسو موږ ګورئ، زه به د دې نه شیر و شکر پوښتنې کوم او دا به ماته د هغې لنډ جوابونه راکوي او د دې لپاره تاسو ګورئ چې موږ د یو بل پروګرام برخه او د هغې فرصت نه دغه لنډه استفاده وکړه. نو راځئ د بهارت سره زړه خواله کوو. مېرمن بهارت په خیر راغلې. ډېره مهرباني، مننه. او ویانا ته څنګه راغلي وئ؟ ویانا ته د یو کنفرانس لپاره راغلی ما او په ترڅ کې د رابعه بلخي په نوم یو جایزه ده، ډېره نوموړې جایزه ده چې هغه هغو افغانو فعالو مېرمنو ته چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کړی یا روښانفکره ښځې دي، مثلا لیکوالې دي، شاعرانې دي، یا مثلا مدني فعالانې دي، هغوی دپاره دا جایزه په نظر کې نیول شوې ده. نو زه د دې کنفرانس دپاره راغلی یم. تاسو د ډېرو مهمو خبري ایجنسیو سره کار کړی دی په وطن کې، بهر د ډېرو مهمو بي بي سي سره، بس امریکا غږ سره، د نورو اژانسونو سره. اوس په څه اخته یاستئ؟ د خبریالۍ ژوند هم شته که لا نشته؟ اټک صاحب، د خبریالۍ ژوند ډېره لږه موده یې په هجرت کې دوام وکړو. یو ډېره لنډه موده ما د دویچه ویلې سره کار وکړو په آلمان کې، لیکن په افغانستان کې زه د بي بي سي سره همکاره وم. د بي بي سي دپاره ما تقریبا ډېر کلونه 15 کاله تقریبا ما کار کړی دی او په ټوله کې نږدې 27 کاله زه د ژورنالیستې په صفت په افغانستان کې مصروفه وم، وایس اف امریکا سره، بي بي سي سره. لیکن په هجرت کې اوس د په آلمان کې په اصطلاح زما هغه مسلک پاتې شو د ډېرو ستونزو له امله، لیکن په یوه بله برخه کې کار کوم چې د په اصطلاح ټولنیزې همکارې په صفت په یو ارګان کې آلمان کې کار کوم او همچنان د ترجمان په حیث هم کار کوم د څلورو ژبو لپاره چې دلته متاسفانه دري او پښتو، دري او فارسي بیل کړي دي، پښتو، دري، اردو او فارسي لپاره زه کار کوم د ترجمان په او نو فعاله خو ځکه چې دغه غونډې ته هم تشریف راوړی او د ښځو د حقوقو دپاره خو هم کار. او بله ما دا اورېدلې چې تاسې په پښتو او په فارسي په دواړو ژبو باندې شعر ویوئ؟ بله، په نیکه بخته. ښه، نو په دې تاسو چاپ کړي کتابونه هم لرئ په د اشعارو دي که نه یوازې په مطبوعاتو کې راغلي دي؟ چاپ کړي کتابونه شته دی، 3 کتابه مې چاپ کړي دي. دا دریم کتاب چې اخرنی دی، په دې کې فارسي او پښتو شعرونه یو ځای دي. نومونه څه دي؟ یو کتاب مې اشک او لبخند نومیږي اولی، او دا اخرنی زندگی تنهایی و من. نومونه د دواړو کتابونو فارسي دي، لیکن دننه پکې پښتو شعرونه هم شته دی. که زه یوه هیله د تاسو نه وکړم که یو شعر ماته وویوئ نو د دې نه چون تاسو په پروګرام کې یاستئ ډېر وخت هم نه ضایع کوم. په سترګو ولې نه، زه به تاسو ته یو شعر د دواړو ژبو په هکله ووایم، ځکه چې زه په دواړو ژبو، دا زما افتخار دی چې زه کولی شم په دواړو ژبو باندې تکلم وکړم. یو شعر به تاسو ته ووایم. وایي په خټه یمه ترکه خو پښتو نه قربانېږم، په خټه یمه ترکه خو پښتو نه قربانېږم، فارسي مې د دوه سترګې او پښتو مې تن او سا ده، د سترګو نظارېږم له دې تن نه قربانېږم. پښتو ده که فارسي ده دا خو ژبه ستا او زما ده، ترکمن که هزاره دي هم هغو نه قربانېږم. خوشحال بابا مې سترګې دي، حافظ مې تن او سا دی، پګړی نه یې زارېږم تر قبا یې قربانېږم. کروړ که د شمله دی فردوسي زما باور دی، کروړ که د شمله دی فردوسي زما باور دی، له پټې خزانې او شاهنامې نه قربانېږم. باور زموږ د دواړو یو افغان او یو ایمان دی، باور زموږ د دواړو یو افغان او یو ایمان دی، باور نه مې زارېږه ستا ایمان نه قربانېږم. انسانه یم په زړه کې د انسان مینه زه پالم، انسانه یم په زړه کې د انسان مینه زه پالم، او تل یم افغانه ډېر هغو نه قربانېږم. په خاوره چې مین وي د هغه باتور یاري کړم، په خاوره چې مین یې د هغه باتور یاري کړم، چې نه وي تعصب پکې هغو نه قربانېږم. ډېر اعلی، ډېر خوندور. باور وکړئ دا شعر زمونږ په ټولنه کې ډېر زیات مشهور شوی دی او تقریبا د یو متل په شکل زمونږ ملګري او دوستان دا تکراروي چې دواړه ژبې ډېرې ښایسته تشریح کړي دي او ډېر یو اوږد تاریخي دغه دې په دې کې راټول کړی. ډېره مننه، ښې چارې، او تاسې کولی شئ چې خپل پروګرام ته ډېره مهرباني، ډېره زیاته مننه.